Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې نن ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې موږ څنګه په خپل فیسبوک پروفایل باندې پروفایل ګارډ دا اپشن پرې غوستلی شو. نو ډېر زبردست دی. را به شئ خپل پروفایل چې راشئ، دا چې کله تاسو کلیک کوئ خپل پروفایل، نو دا ټرن آن اخریه چې کوم دی ټرن آن پروفایل پکچر ګارډ، نو دا شیز چې کوم دی دا څه د دې استعمال لی او زه تاسو ته د دې وضاحت کوم چې دا څه شی دی. نو دا چې کله تاسو په خپل پروفایل پکچر باندې پرې دې سره خو ستاسو یو دا تصویر د پروفایل څوک نشي کاپي کولی، او بل دا چې ستاسو شیر دا تصویر څوک شیر کولی نشي، ستاسو تصویران او یا نور داسې دغه چې کوم دی ډاونلوډ کولی هم نشي دا تصویران، نو دا سره محفوظ وي. او بله دا چې تاسو سره ټیګ علاوه ستاسو ملګرو نه څوک نشي کولی. او بل چې کوم دی دا یو شیټ دی ګارډ، لکه ډال غوندې دی. ډال دا چې کله ولګوئ دا هر یو اوریجنل آیډی له پکار دی چې دا یو ډال پې ولګېږي، چې ستاسو د فیک آیډی باندې مشکل دی چې دا ولګي، خو لکه خپل آیډی باندې دا یو ضرور پکار دی چې ولګي، نو دا هیکینګ نه هم محفوظ شي. دا یو شیلډ غوندې دی او محفوظ وي ستاسو آیډي، نو دا باید ضرور ولګي په خپل آیډي. دا نیو فیوچر دی، نو دا به موږ څنګه لګو، دا به څنګه خپل فیسبوک کې راولو. نو دا چې کله تاسو نیکسټ کلیک کوئ، نیکسټ چې کله کلیک کوئ نو دا چې کوم دی ستاسو په پروفایل به ولګي. دا چې کله کلیک کوئ داسې سیو به یې کوئ، سیو چې کله کلیک کوئ ستاسو په دا پروفایل به دا ولګېږي. دا ګارډ شیټ چې کوم دی پروفایل ګارډ شیټ دا چې ولګي، نو دغې ستاسو تصویران چې کوم دی پروفایل تصویر شو یا داسې نور دا چې کوم دی دا به څوک نشي سیو کولی، او دا ستاسو حفاظت کوي. نو دا چې کوم دی بیا به پلی سټور ته راشئ. که چېرته ستاسو فیسبوک کې نه راځي دا اپشن، نو دلته چې کوم دی پلی سټور نه به تاسو فیسبوک اپډیټینګ کوي یا به دا زوړ ډیلیټ چې را اپډیټ کوي. بله دا چې دلته بیا هم پکې رانلی پلی سټور نه هم دغه اپډیټ کو، خو دغه اپشن پکې رانه بیا به اپټوډ پلی سټور له راشئ. دې نه به تاسو زوړ فیسبوک چې کوم دی به تاسو ډیلیټ کوئ او اپټوډ پلی سټور نه کوم دی تاسو به فیسبوک را ډاونلوډ کوئ، انشاءالله چې بیا به پکې راشي خامخا دغه اپشن ستاسو فیسبوک کې. نو چې کوم ملګرو زما هر ډو پشتو چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کوئ. د نورو ویډیو دپاره زما د بیل آیکن چې کوم سبسکرایب سره دی دا هم دباو کوئ چې زما نوی ویډیو تاسو ته ډایرکټ درځي نوټیفیکیشن په ذریعه. والسلام.